باندې اخري نو په بدن کې خاصه رعایت کوي او بیا خلق راغلي مولاني تی مستثنا کړی دي تا مرتاشی د فقه او کتاب د غلي کلی چې عالم تنشي نو د 1500 روپو غلا دی وکي لا فقه کشتا حالان کې امام محمد رساله لیکلي الاقتصاد فی رزق المستطاب مولا بم کسب کوي حلال رزق بازار لګوري او دیو جنا زمون فقها لیکلي دي چې د مولا دغه معلومه نه و دا څورته کسب نو هغه عادل نشي کېده مولا د سنه خري دکانې ده ریړه ده یا تاله ده یا کتابخانه ده او سبي فقه حنفی خالد د بدعت الا ماشاء الله او شیخ قرآن سے ویل چې مدرس د ضرورت توجه نه اجرت والی نجایز دی عند الائمه درې امامانو کویزو او چې یو محتمم د مدرسې او درس نه کوي او نه صدقان او پټي او په موټر کې ګرځي نو موټر اس کو جال مار بیت المال پاغو کې ته ګرځي نو محتمم لا تنخواه ناجایز ده مدرس لا جایز ده ولی هغه اوس بازار تزین درس په پاتې شي دا شل قرآن بپدی زین ویل رحمه الله یقینا امر کوي تاسو دا شیطان بسوی په بدای والفحشاء په بهایي بدی درته کوي آدارنګي بهایي درته کوي سو کلمه د شرک لکه ذری نور رسالت یا فیر مدد او فحشاء صفات ته فعل دی نو غلط عمل لکه دایرو کې ناستل او بدعت کول نو غلطه کلمه هم نه او غلط عمل هم نه کوي شیطان امر کوي تاسو ته په بدای په بهایي او چې وای په الله د چې تاسو پینې کوي مشرکان په الله دروغ وای بدعتيان په الله دروغ وای ابن کثیر او پیدخل فی هذا کل کافر او کل مبتدی کافرم په الله دروغ وای دا حلال دی دا حرام د ځان اړوي او بدعتي وای او دا د مشرکانو دلیلو ما تاسو ته اصول کې د توحید په مقابله کې د کفار او دلایل او دغه جوابونه او ما تاسو ته ویلو چې د شل نه زیات آیاتونه کې قریبا دا راځي او ما تاسو ته د سورته زخرف آیاتونه راړولې چې په هر دور کې نبی راغلی نو خلک وایي من فزاړه پسیزو کله چې ویل شي دي تا تابعداري وکړي داغه شرانی دلی دی الله قران او سنت نو وایي بلکې تابعداري کوم ما داغه الفنا علیه ابانا چې من دلی پاغه خپل پلاران تبر ته قران حدیث ایره وای زړه می راټینګه کړي نو موسی علیہ السلام دا الله راز لته یو مرغی وظیفه کوله یا کریم نشول یا کریم یا کریم موسی علیہ السلام ورته ویل چې یا کریم یوا نو چې الله تورسه الله ویل و موسی کریم بيزدان کیو کریم دته نه فاتح نو ته با جوړو دی بډاګان ویل کریم بيزدان کو کریم برانه فاتح کوي موږ زړه ټینګه کړي نوې مسالې د سنمن پدای دا پښتانانو یو ځل ما درس کوي بوډا را روان دی اوس مړ دی الله دی وبخي او سره سر تور کړه ما څه چل دی وای می کنه او بس مخه تکین است سره سر تور کړه وای زما په دې سر تو ګوره په دې سړی شتا مال بابا نه هغه د څه کافری چې کافر او مشرک ته ذاته نو مال تا ته کو دې دی ویلې چې ته دونه کوسه مال په دې سر سړی شتا داسې حالات الله بیا ته انقلاب راوس او خلق بیا د قران او د سنت زنانه به په درس کې وي نارینه په درس کې داسې داوري د ملکونو کې یقینا امر کوي تاسو ته پسو په پاشا او چې وایي په الله دا چې تاسو په نه پوهیږئ کله چې له شدیدا تابعداري کوي دا کتاب چر دې غلې دی الله وایي بلکې تابعداري کوما دا چې وندلې من په دې ابانا مشران خپل سورہ مائدہ 104 کې بمراشي سورہ نحل 28 کې بمراشي حافظه دیش او سورہ اعراف 30 کې بمراشي زخرف درش کې بمراشي لقمان یوش شعراء څلور درش په درش او دارنګ انام 30 نو دا ګل زخرف او یونس ابراهیم ګل سوراتونو کې یو زخرف راواړو یوش او دویش چې هر دور کې نبی راغله دی نو دی ورته چې من زړه ټینګه کړی دا او نوې درسونه مانو حال دا د انبیاء دین زوړ دی او نوې خو هغه د چې بدعتانو د ځانه جوړ کړی خو دی به دغه ته نوې ویلا یوش او دویش بل دویش او دریش بل قالو انا وجدنا بانا على امه
وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ بلکې وایي موږ مندلي پلاران خپل په یو دین او موږ د هغې په نقش قدم لاره موندونکي یو. دې بل آیات کې وایي وَكَذَلِكَ همدغه رنګ ما ارسلنا موږ نه دي رالېږلي مخکې ستا نه په هېڅ یو کلي کې نذیر تېروونکی مګر ویل به مالدارانو د دې انا وجدنا آباءنا علی امة من فلاران په یو دین مندلی دا غي تقلید کو وإنا على آثارهم مقتدون. هر دور کې دا ویلي دا د مشرکانو زول دلیل دی الله ته رد کوي. دې ته حمزه د استفهام انکاری وایي اے تابعداري کوي دي د خپل مشرانو دا عبارت پکې پټ دی ولو کان اباهم اگر کدی پلاران دي لا یعقلون شیئا نپویږي پېشي ولا يهتدون او ندی لار مندونکي. دینا معلومه شو چې دسي مشری چې هغه پویږي عالمي عقل والی او هغه په هدایتي نو داغه تقلید کولای شي. ان شاء الله زبر سوره مائده کې تم دغه الفاظ راځي زبر د امام رازي د کبیر حواله دلدار کوم چې ابتدا په دسي عالم پسې کې دی شي چې هغه عالم وي او په هدایتي خبره په دلیل بنای. تفسیر قرطبی په دې ځکه مسلې لیکلي درې مدادا چې بعضی خلک وایي چې تقلید معنا دی د امامانو پسې باندې شي ولی زکه چې کله د کفارو باغ کې وایي چې ورته ویل شي چې قران حدیث معنی نه دا موږ په مشرانو پسې زو نو دا خبره کوي خو په دې باندې تفسیر القرطبی لیکي وهذا فی الباطل صحیح چې د مشر غلطه خبره کې داغه تقلید کې نو دغه خلکو چې کوم دلیل د دې آیات نه نیولې دا صحیح دی. هر چې تقلید دی په حق کې نو په اصل من اصول الدین دا یو اصل دی د اصول د دین نه او عصمت من عصم المسلمین جاهل دی ته پناه حاصلې چې هغه نظر نشي چلاولې او د علماء په جواز کې په مسائل الاصول کې اختلاف کړي هر چې پرو دي نو په صحیحون پاکه و تقلید د عالم کې ذکر الله وی دو سورتونو کې وراشي په سورته نحل کې او په سورته الانبیاء کې چې فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. مفتی سے وی د دس عالم مجتهد تقلید جایز دی او هغه د جاهلانه او د امامانو د تقلید په مابین کې فرق دی. جاهلانه تقلید دی ته وی چې په یوځی کې قران او حدیث پڑھاږي او دا وی زده غنمنه خپل مشد پسې زم او یوځی کې قران او حدیث پڑھاږي نو بیا به د عالم اقتدا کوي ولی ته نشي پوهیدای په دې چې راجح کم دی مرجوح کم دی افضل کم دی مفضول کم دی اول کم دی ثانی کم دی ناسخ کم دی منسوخ کم دی نو دې باندې امامان پوهیږي. نو موږ په پوره مسائلو کې تقلید کوو او د علماو په علم زمون اعتماد دی او چې په داغه اصولي مسایلو کې تقلید تساجد لا تقربوا الزنا زنا مکه کوتب علیکم صيام روزه د باندې فرض ښکارا نشته نو اقیم السلام زکات الزکات دا صریح نصوص دي خو یو ځکه د دلایل راشي چې ظاهر من نه پیغو زماستا په نظر متضاد معلومیږي حقیقت کې نه مرتبه به عالمانو پسې اگر چې پلاران دي چې نو پېږي پېشي ولا يهتدون او ندی لار مندن کی لکه مثال پتاور یولون دی او مسافر دی او غستا سدي جمعات لراشي هغه د سی ودریږي هغه دیوال ته موږ کوي کنه څه خېنی نه نو دغه تک یو معشوم و یا بالغ ورته چې بابا قبله په دې طرف نه د لاسه ونی سو قبله ته راتاو کی نو کداړون د خبره ومني نو موږ به صحیح شي او کداړون د دې بنا خبره ونه هرڅ شې دې طرف ته کو نو موږ یې شاوت نه شاوت موږ نه کیږي نو دا غرنګ او سره نه پوهه ده په قران حدیث پوهه نه ده هغه به د مفتی نه د پوهه عالم نه تفوس کوي دا خبره به مانی ومثل الذين دایتهم د مشکلات نه ده ذکر ظاهر مثل الذين مثال الذين تمضاف ته جمع ده او کمثل الذي یعنی قدا مفرد ده نو د جمع تشبیه د مفرد سره نشي صحیح کېده. دیو جنا مفسرین رحمهم الله وای انوار الطبیان کې قایص وای دارنګه مدارک وای نور وای چې دا عبارت په حذف د مضاف ده ومثل داعی الذين
ومثلو داعی الذین نسمانا ز پختو کی کو مثال د دعوت ورکون کی دا کسانو چې کافران دي دعوت ولا چار کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کمثل الذی پشان دا غشپن کی دے چناری وی دماغ بهایم حیوانات تا لا اسمعو چناوری الا دعان مگر بلنا و ندان آواز نو بس مثال پیغمبر چې دی کفارو ته دعوت ورکوي نو مثال دا غشپنکی دی چې ګړو بزو ته لری بری کچی ډره دا وای هغه صرف आवाज پويږي نور د خبره په حقیقت نه پويږي دا غره مشرکان د خبره په حقیقت نه پويږي رسومن کان دی حق ناوری حکمن چاراګان دی حق نوي هم یو وړاندې دي نو حق نویني مفهم لا یعقلون نذین پويږي داوا مکی آیات کی عام حکم یا ایها الناس کلو وس خاص حکم دے دیتا ہے تخصیص بعد التعمیم اور مضمون رامعات کو دارا بتے اے ایماندارو خرید پاکیزہ غنا چسے تاسل در کوم اور شکر اور قیدہ اللہ کہ یہ وی اللہ لرا عبادت کا ان کی ہم دا پاک رزق خری مخی ماویل دا ابو حریرہ پا نقل حدیث تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ پاک تے نقبلی مگر پاک مال اور اللہ مرکہ ایماندار ہوتا پاگا چامرے کڑے مرسلین ہوتا ایماندار تے مرکڑے دے فصورت مومنون کی یا پیغمبران تے حکم کرے فصورت المومنون کی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اور مومنان تے حکم کرے فدیات سورہ بقرہ کی یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات پاکیزہ غنا جزے درکوم شکر باسید اللہ کہ وی اللہ لعبادت کون کی نو چې کوم امر الله پیغمبران علیهم السلام ته کړی دی نو دغه رنګ هغه امر امتیانو ته کړی پیغمبرانو ته وی حلال خورئ نیک عمل کوئ او امت ته وی حلال خورئ نیک عمل کوئ معلومه شو چې نیک عمل له قبليږي چې خوراک دی حلالي چې خوراک حلال نه نو به نیک عمل قبول نه دی وی بیا نبی علیہ السلام دی یو سړی ذکر وکړ یتیل سفر وګدي سفر به کړی او هغه څنګه شا سر به ببوري هغه بر دړي به پرتی یو مد یاده او داسونه به چتایل سما اسمان طرفتا او دا به یا ربي خدایا خدایا خو خوراک به حرامي سکل به حرامي او استل به حرامي او غزيه بالحرام پالل شو به په حرام باندې نفعنا استجاب لذلك دعا به د قبضه قبول شي نن چې د امت دعا نه قبلېږي الله دې ما تاسو معاف کړي حلال رزق ډېر مشکل دی یو ځل د بیت نه وزینو حلال رزق ډېر مشکل دی نو ځکه دا دعاګانې نه قبلېږي دا د مشکات المصابیح حدیث دی او 241 او مفسرین را نقل کړي سراج المنیر تفسیر ابن کثیر نو بابر سره اندے اگدے سفریم کری جہاد لطلے تبلیغ لطلے علم لطلے حج عمرے لطلے فدے کی دوری رازی خو کدا خورا حلالو نو ددغا غازی ددغا تبلیغی ددغا طالب عالم او ددغا حجی معتمر دعا قبول آگا او کدا دوریم پی پرتی و سرم بابر شوی و رزق حرامی جہاد قبول نا تبلیغ قبول نا علم قبول نا حج عمرہ قبول نا فانا استجاب لذالک زدم ځان څه سوچو کوم تاسو دې وکړئ وز د نظر لغیر الله رات اصل خو څلور محرمات دي ترقی کړي مردار زکه حرام ده چې وینه ته نه دلري شوی دم زکه حرام ده چې دا ذاتی حرام ده لحم الخنزیر زکه حرام ده چې دا نجس العين دي سرانان کې وراشي او ما هل به لغیر الله زکه حرام ده چې په دې دیو حرام خلو بل د عقیده خراب شو نو دیو جن علماء وی ترقی د ادنان اعلی تا یقینا حرام کړی الله پتا سو مردارا چې ذبح نه شوی او لته کې والی او کټه خسې دی مړی او په قصاب خرچه او په خلک خوري او یا ذبح دې کړی دا خو شرعي ذبح نه ده د څټ نه دي شروع کې چې رګونو تر رسیدي غسترګې باټي کړي نو مردار دي کړ یا دې قصدن او عمدن تی بسم الله نو ویلا نو بیا مردار شو
او نو دیتا وی مردارا او دو مرداری میتاتی یو کب مئی او یو غٹ غٹ ملخان اگا پا حدیث کی دا دینا مستثنا دی ودم او اینا بیلی شوی چه پالالک کی کم پا جڑتی او غفا دا خنزیر انعام کی براشی فا اینا ریجس داغ الخورگی دا وما وغشی اوہل چاواز پرتشی بیهی پا دی لغیر اللہ عبارت پا حضر دا مصاب تے لتقرب غیر اللہ دا بلچا دا نزدیکت تپارا دا بلچا نظر و نیازی نا دا غشی حرام دے وما وغشی اوہلا مجل سغد حلال رفو سوتاوی دا دا لغت کتابنو ویلی او مفسرینو ویلی چه حلال چتوالی دا آواز تاوی الاحلال اصحو رفو سوت تفسیر الکبیر تفسیر المدارک تفسیر القرطبی تفسیر شوکانی تفسیر المعارف تفسیر الجواہر مفردات راغب وی چه هلال رفو سا اند رویت الهلال چه در وجه اختر میشوینی مخلق الهلال میاشتا نفاق وقت پی خلق آواز پورتا کئی نا آواز پی پورتا شی راغب اسپاہانی وی نو دغا شی کاغا پیسیوی کاغا تیلی کاغا حیوانی گڑ گڑوری وچه دا غیر اللہ نظر شنو دا حرام دے وما وغشی اوہل چاواز پرتش بیہی پدے لی غیر اللہ دے تقرب غیر اللہ دا پارا دا تقرب دا غیر اللہ یو سخت پتو دا وما توان قاری گئی وی قال العلماء طول علماء محققین و پخانو فتوکر لونا مسلمان زبح زبیحتا مسلمان دیو زبح وکڑا وقصد بزبح تقرب الى غیر اللہ پدے چرچر گوڑی میخ کٹوری پدے تقرب غیر اللہ توکر دا دا شعباس مسقل اندر دا دا پیر بالی رحمت دا دا نبی علیہ السلام دا پارا دا نظری خدا او نیازی حسین دے وکا نو دا طول علماء وی چه سوارا مرتدن و زبیحته زبیحت مرتد اسلام یا لا سوینزلو دا پی مرتد شد اسی دی کالی لمدئینا ولی چه سنگ بدنی عبادت اللہ لکی نو مالی عبادت بچا لکی اللہ لا او دا زنیم دا کبیر پینزم جیل شپاگم صفحہ نشاپوری دویم جیل یو سلو دو او جواہر القرآن جیل اول سلو راتے ہیں معارف القرآن یا جیل اول سلو سو دویشو او دی جریر پہایہ چکم نشاپوری دے دویم جیل یو سلاتی شو او تفسیر الماجدی دے کبیر پہوالا سلو شپیتم سونا پیٹ امیتا ہوتا ہے کدا دا سنی نظمہ الہام او دارنگی فتو رحمان گورے که دا حوالشتا آسان دا نونی دا خوچتیو گورے نو دا شے حرام او دا شے دا سرے پہ مرتب شد اسلام نقو ہوتا نو دیر مجانو بمن تویل چه زخو که بسم اللہ ویما نظف میں دا بابا دا پارا منلے خوچ کل زبحکو منزل بسم اللہ اللہ اکبر نشاول اللہ وی چی پسپی بسم اللہ وی انو پاکی گی فخنزیر بسم اللہ وی انو پاکی گی نو پدیک بسم اللہ وی ان پاک نشا نشاول اللہ وی شاہ عبدالعزیز وی خان شاول اللہ نشاہ عبدالعزیز و ہر گا این خوپس دروی سرایت کرده دگر بذکر نام خدا حلال نمی شود معنین دی سب و خوک ومثل دسپی و دخنزیر دے چی دخده ننتوالی حلال نمی گردد فتاو عزیزی جلک صفحہ 56 جواہر القرآن جلک صفحہ 64 تفسیر العزیزی جلک 610 او دارنگی نور ویلی فتاو عبدالمتین کی مفتی صاحب ویلی طول ویلی چی دا پید اسلام نقوتا او زمان پا فقہ کی دارازی دا فقہ مشہور کتاب دے دل مختار چی اغا نظر چی عوام خلق کئی وعلم ان النظر زی قول الاموات چی ملو لکم نظر کیگی من اکثر العوام او روپی شمع او تیل ونحوها مما ينقل الى ذرائح الاولیاء الكرام او زیرتن لیوڑی متقربا الیہ موغیت فزان نجدے کئی دا بالجماع باطل حرام او خلق پدے گریبتار شوی دی پدے زمانہ کی در المختار او دا در المختار عبارت چی کم دے مدا پا شروقائی کم راغلے پا عمدت الرائع او دا شاہ منصور بابا پا خپل تفسیر البرحان اویب صفحہ کم ذکر کرے شاہ منصور بابا وی چی کم تیل شمع او روپی زیارتون توڑلے کی گی نو دا بالاجماع حرام دی دا غا تفسیر دے البرحان
دارنګه شرح القاعده فقه کتاب دی او حاشیه د مولانا ابو الحسنات عمدۃ الرعایا او د فقه مشهور کتاب د مختار او یا زمون فقه کې وایي چې نظر د مخلوق لپاره حرام دی ځکه دا مالی عبادت شو عبادت یو الله د لپاره دی لکه دا خبره په ډېرو کتابونو کې بحر الرائق کې راغلي 40 کې راغلي په نورو کې راغلي عالمگیری کې راغلي پیشاد طالبین کې دا خوندر رضا بابا راغلي په نورو کې راغلي چې نظر لغیر الله دا عبادت مالی شو عبادت بدنی چې څنګه الله لکه نو مالی به هم الله لکه او حدیث کې راځي خطیب بغدادي خپل کتاب کې حدیث نقل کړي چې دو کسان په یو دربار روانو یو مخ کې لاړ نو جوړان غوونی و به شکرانه مزه شکرانه پیش کړو بیا ځا ناغه ول چې زه خدای غیر الله په نوم باندې سن پیش کوم ناغي ورته چې قریب سب پیش کول ما سنې و قریب ولا زباب یو ملک خو بابا ته ورته ناغه مچمل کا ورته نو زو خو پیغمبر وې دا په جهنم ته لاړ نو د کټوري او د ګډوري نه بچون بچان جوړيږي نو بل سره په وراله من جوران ویل چې شکرانه پیش کول ما څه څنګه وقریب ولا زباب کني رسل یو مچ بابا ترا واچوا ناغه زه خدا نکوم نو اغي سو کړلا اغي سره پسرګو نه کو من جوران پیراون شو غریب مسافر ملک نو پیغمبر وې په دخل الجنه اگر جنت تلر مسند امام احمد کے دا حدیث تے کتاب التوحید کے دا حدیث تے فکفایت بغدادی کے دا حدیث تے او دارنگی فقرۃ عین الموحدین کے دا حدیث را نقل کرے نو مخلوق لبا نظر و نیاز نور کے پیو مچ دوزخ تلی او حرام دی او اخوند رضا بابا د پیر بابا علیہ الرحمت تذکرۃ الابرار کتاب دے 238 کې وایي چې د غیر الله د پاره نظر کوي نو امراته باینا طلاقم نو وای باینا خزت جودا شو دا غره دا خوند رضا بابا فتوا د کتاب دے تذکرۃ الابرار والاشرار او دا د پیر بابا علیہ خلق تاسو پیران نه منئ تاسو نه منئ